دنیا کې هر قسمه ښځې شته او سړي هم شته، خو لکه خلکو یو متل کوو چې که د ښځو پوزې نه وي نو امونه به یې خوړې. نور خلک پې ښه پوهېږي، زه به امونه یاد کړم. ټیک ده. امیر خان ضمیر صاحب دغه کومه قصه چې شوې ده په سوشل میډیا باندې، دغه ملګري چې کومې د تورسرې پیغلې نه دغه ویډیو کړې ده، کومه چې د کوره تښتېدلې وه، د هغې په مناسبت خو ډېرو ملګرو خپلې خبرې وکړلې. طاهر خان بھائی او نورو ملګرو هم ستاسو د طرفه پیغام پاتې و دغه ملګري ته څه ویل غواړئ؟ یاره دغه ملګري دا ویډیوګانې خو مخکې ما کتې الن کې ما ډېرې بردناکې ویډیوګانې به هم جوړولې چې هغه دغه والا ویډیو هغه چاته چې په ټلیفون باندې دروغ ووایي او بیا هغه پلار یې که څوک غالبا چې په ویډیو کې مړي هغه په شا باندې راغستې. ما ډېرې ښې ښې ویډیوګانې کتلي، خو دا به د یا کمقلي قمقل به یو یا به دغه یوټیوب ته چینل دپاره منډه شروع کړي که نه الان کې مونږ خو کتلي د ډېرې زیاتې سنه شبه ورپسې. نو خو زه وایم چې لکه کم سے کم عزت چې کم دی دا هر چا په کار دی. عزت که هغه خو د بل خوري او که خپله خوري د هغې به عزت کړي. په دنیا کې هر قسمه ښځې شته او سړي هم شته، خو لکه خلکو یو متل کوو چې که د ښځو پوزې نه وي نو امونه به یې خوړې. نور خلک پې ښه پوهېږي، زه به امونه یاد کړم. ټیک ده. خو هغوی ته اوس دغه ماشوم جینۍ دغې ته څه ګناه هم نشته دی، خو بس الله دې پرې رحم وکړي یار. والله لکه د دغې جواب زموږ سره هم نشته دی چې دا خو الټه هغې غریبې له غم وکتو، الټه یې ورله عذاب او پټه تښتېدلې او دو ښکاره کړه. نو بس اوس خو خبره چې اوس لکه دا خوشې کور چاته وکړي چې په دې کې اوس زما دښمني ده او دا پاتې کېږي، خو دښمني ده که نه، نو خامخا به یو سړی سبا بوله دا مازغه خاورې یېرېږي. په کار ده چې داسې یې کړی وې، زمونږ هم خور وه، دم خور وه چې لاس نیولې بوتلې وې کور ته، خو ښه د عزت بورقی ورته په سر کړی وې او د خپل کور نه یې چاته واده کړی وې. خو ځوانه جانه جینۍ ده خامخا چې خاوند پرېښې د واده، خو د هغې د الله له طرفه ورته اجازت دی. او بل چې وایي په کوم هلک پسې تللی و هغه هلک د هغه دا جینۍ نه وه خوښه، خو د دې هلک خوښه وه، هغه د جینۍ خوښ وه هغه هلک. یار لکه خبره دا ورپسې د کوره مو وتښتېده، خو هغه هلک له بیا هم لیفټ ورنکړو. یار لکه هغه خو غلط فهمي ده که نه. ګوره انسان الن کې په انسان پسې دی شیطان، په مسلمان پسې شیطان لګېدلی دی. په مسلمان پسې شیطان دی، غلطي خو الله پاک ګوره سړي ته معاف کوي که نه معاف کوي. نو بیا د هغې دا پیدا خو نه شوه چې ته د یو سړي نه الټه داسې عمل وکړې لکه اوس دونه څونه ښکلې جینۍ ده، څونه ښایسته جینۍ ده، هغې ژوند د دې نه بعد ښه نه شو، تباه شو. نو کم سے کم د دې شیزانو خیال پکار. طاهر خان بھائی خبره چې دا به د کوره په پټه تښتېدلي، کور والا به یې خبره هم پټه کړي، کلیوالو به یې خبره هم پټه کړې وي چې یاره مطلب زموږ نه څوک نه دي تښتېدلي، بس خبرې به یې اړولي دار څه ښکاره کړه. زه به دا ویډیوګانې ګورم، دا ټوپکمار یو پیج دی که ګروپ دی غالبا، هغه زه ګورم نو ما زه هم خاندم په حقیقت وایي یار سپین وایي. زه وایم که په مونږ کې اغلا ولیده په ما خو دې پیله راشي، دا ورته ایماني خبره کوم. حقیقت وایي د نر بچی دی، والله که د چا نه سترګه سوځي په هر سړي باندې په سپا سپا ورځي، سپا سپا پې ورځي. زه وایم چې کم سے کم لکه په کار ده چې یو سړی د دې خبرې خیال وساتي. هغه ویډیو پرې مخکې ورځو کې ما کتله، دا ټوپکمار دی که څه ګروپ دی، هغه ویډیو ما کتله نو وایي چې بهی که هیډفون در سره نه نو سکیپ یې کوي، سپا سپا خبرې کوي. نو کم سے کم زه وایم چې د دې خبرو خیال ویډیو ستاسو د اورېدو نه ده. لکه هغه ګوره مخ هم نه ښیي، خو ګوره هغه بیا هم د دې خبرې د معاشرې دونه خیال ساتي چې کم سے کم لکه آلریډي چې په چا باندې روسټینګ کوي څنګه کوي، ښه ماشاءالله ښه دغه جامې ورته ور واچوي، خو لکه منم یې دا راته ښه په جار د سوشل میډیا د مخې منم یې. ټوپکمار ته دغه پیغام ورکوو چې په دغه ویډیو باندې اکشن واخلي، نه که هغه په اکشن اخلي او که پې نه اخلي، خو مطلب زه هغه خبره درته کوم چې هغه څونه خطرناکه ویډیو کوي، مخ هم نه ښیي، خو ګوره بیا هم د معاشرې خیال ساتي. نو د معاشرې او د پښتو د خور لور د هر سړي عزت پکار دی، د هر سړي خیال ساتل پکار دی. دې بهي ته هم زه وایم چې کم سے کم سوشل میډیا یوز کې د دې خبرو خیال ساتل پکار دی. زمیر صاحب دوه درې شعر ملګرو ته ډالۍ کړي چې تا چې پرېښودی او خپل کور عزت ته ویلو که نه، تا چې پرېښودی او خپل کور عزت ته ویلو که نه، زما قمقلې غوندې خور عزت ته ویلو که نه. زه دا منم چې په ظلمو باندې اعتبار مه کوئ، زه دا منم چې په ظلمو باندې اعتبار مه کوئ، خو په دې پیغلو ګلالو باندې
ادبار مه کوئ دا خو یو ټک دی یو متل دی چا پخوا کړی دی که د دې ښځو پوځ یې نه وي بیا به یې څه خوړله بس دغه دوه شعره مې درته وویې نور درته ډېره مننه ضمیر صاحب ستاسو ځای ته راغلي یو د مېلمستیا راکولو د قدر راکولو هم ډېره زیاته مننه بس زه خو د هر سړي قدر کوم د هر انسان قدر کوم زما نه که دې باندې څوک خفه کېږي ما دا اکثر څوک وایي ته په مسنجر کال نه اټینډ کوې وایي زه به دا موبایل ورکړم او 5 ورځې دې یوز کړي چې دماغ ورپتې ولګي لکه زموږ نور کارونه مې که نه خېټه خو یوازې شاعري نه غواړي که نه رزق هم غواړي ټیک ده ضمیر صاحب ډېره زیاته مننه ټیک ده خوشحاله شئ مهرباني قدرمند شئ